السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په موضوع کې عزتمندو نوی ویډیو کې درته هر کله عزتمندو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلی دی په باجوړ کې د ګل په شان شاډیر په بېدردۍ سره قتل کړو او دا ویل کېږي چې دا د پی ټی آی والا زوړ صدر باجوړ ضلعې وال آیا دا ولې قتل کو او د قاتلان څوک دي مرګرو مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شي کتونه مخکې که تاسو زمونږ په د روشنی کلیک چینل کې نوی وای نو زمونږ چینل له سره ضرور سبسکرایب کړئ. مونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زر دررس او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زر خبرې مرګرو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعیا مخې ته راغلې د باجوړ سره تعلق لرونکي د پی ټی آی زوړ صدر ضلعي صدر په بېدردۍ سره قتل شو. آیا دا ولې قتل؟ مرګرو د مور او پلار دا خبره کوي چې څو ورځې مخکې د جمعیت علما اسلام او د مسلم کلونز والا سره جګړه کړې وه د پی ټی آی په سر چې د هغې په وجه باندې خپله کې خولې هم والي وي او لفظونه هم والي اچولي وو چې د هغې په وجه یو بل ډېر زیات خراب کړي وو او هغې ورله دمکۍ ورکړي چې موږ به تا قتل کوو او د قتل دمکي ورته ورکړي وي. نو د هغه مور او پلار پولیس ته دا بیان ورکړو چې زموږ مکمل دعوه د پی ټی د جمعیت علما اسلام او د مسلم لیګ نون په کارکنانو باندې دی ځکه چې هغې دوی سره پهله هم جګړه کړې وه چې د هغې په وجه د بیا موږ ته کور کې حل نه ویلی خو موږ ته د مالی خلکو دا خبره وکړه چې ستاسو زوی د چا سره جګړه وکړه نو زموږ دعوه مکمل په هغې به موږ سره داسې ظلم او زیاتۍ کړي زموږ د ګل په شانتې ځوان زوی قتل ګرو که موږ سوچ وکړو نو زموږ ته د سیاست د وجې هېڅ هم نه میلاویږي. زموږ معاشرې کې دا شی ډېر دی پردي خبرو باندې جنګ جګړې نو د دې دپاره پکار دی چې زموږ په سیاسي خبرو باندې بحث بالکل هم نه کوو. امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.